درنو زده کوونکو ستړي مشئ، نیکې هیلې او سلامونه مې ومنئ. د تورو د ترانو په لړۍ کې دا ځل هم د الفبا د کورنۍ یوه نوي غړي او ملګري یعنې جیم ته رسېدلي یو. غواړو تاسو ته نن د جیم ترانه وړاندې کړو چې مرکزي کلمه به یې جومات وي. جیم جماعت. جمیل هر سهار پاڅیږي، بیا جومات ته روانیږي. نه جنجال کړي نه جنګونه، همیش وایي سبقونه. بل ملګری یې نجیب دی، پلار یې کلي کې طبیب دی. خپل کارونه خپل رواج کړي، مریضانو ته علاج کړي. خدیجه بهیج جماله، خدیجه بهیج جماله، ساتري کړي بې جنجاله. دا چې ښکلي ماشومان دي، په هر چا باندې ډېر ګران دي. زده کوي د سبق توري، د آسمان ځلانده ستوري. اوس هم د دغه ترانې بنسټي یا اساسي کلمې واورئ. تر ټولو لومړۍ کلمه هم جومات ده چې مسجد هم ورته وایي، یعنې هغه ځای چې موږ او تاسو پکې خدای تعالی ته 5 وخته لمونځ کړو او تاسو پکې سهار او مازدیګر سپارې او قرآن کریم وایئ. دویمه کلمه هم نجیب ده چې د هلک نوم دی او معنا یې هم نیک او با اخلاقه ده. او وروستۍ کلمه هم علاج ده چې درملنې ته وایي. دا هم هغه کلمې چې معنا یې ښایي تاسو ته ډېره واضح نه وي. لومړۍ کلمه هم جنجال ده چې شخړې ته وایي او ښه زده کوونکي یا ښه هلکان یې هېڅکله هم نه کړي. بله کلمه هم نجیب ده، لکه مخکې مې چې وویل د هلک نوم دی، نیک او ښه کس ته وایي. بل جماله ده، جماله د نجلۍ نوم دی چې ښکلې ته وایي. او بله کلمه رواج ده چې عادت ته ویل کېږي او د جیم کلمه یې اخر کې راغلی. او وروستۍ کلمه هم علاج ده، هغه کلمه چې معنا یې درملنه ده او د ډاکټرانو له مسلک سره کار کوي. درنو زده کوونکو، اوس هم راځو تاسو ته کورنۍ دنده درکوو. درنو زده کوونکو، اوس هم تاسو ته کورنۍ دنده درکوو. د کورنۍ دندې په برخه کې تاسو موږ ته د مسجد یا جومات آداب ولیکئ. کله چې یو زده کوونکی یا یو ماشوم جومات ته ځي باید کوم ټکي په پام کې ونیسي او په جومات کې خپل وخت څنګه تیر کړي. او د کورنۍ دندې بل مسؤلیت مو دا دی چې د جیم ترانه په خپلو ښکلو غږونو کې ثبت کړئ او ویډیو یې تر موږ